10 بجې دي اما اوس ولاګ سټارټ کوم. د ټولو نه اول کار خو دا کوم چې دې ځای له کپونه راوړم. ګوره زه نه داسې سدیزې غټه سلیبریټي یم او نه زه داسې سدیزې غټ فوټبالر یم، خو بس ولاګینګ ویډیو ایډیټینګ مې خوښ دی او زه غواړم یاره چې زما دا ویډیو یا زما لایف لکه د فلم په شان دي، ماله ډېره مزه راکوي. 3:28 AM 3 بجې دي. تیزیز کې مې لږ کار وکړو، کپونه مې کېښودل. په کپونو کې یو کپ مات شو، یو کپ چې دی په هغه ځای کې نه راتلو، نو ما والا هغه سیم ورکوټی کړو او پاسه کوم هغه سر چې و هغه مې ډیلر کړو، نو ورکوټی مې کړو. هغه کپ ډېر غټ و او سر والا هورین مات هم کړو. ما وی کچ پی کم جو هغه سر کې مې ولګو او اوس چې دی بوران خان میسج وکړو ویې راځئ میچ ته ځو. بس زموږ په منګلور کې میچ دی، بس په منګلور ته ځو. کیمره خو مې پاتې کړه. ګوره زه چې دې ټیم ته کم وخت نه راغلی یم که نه، په دې ټیم کې د ټول نه غټه مسله دا ده چې څوک په ټایم نه راوځي. اول خو ته نه راوځې بیا دا نور ولې زه خو په ګاډي کې ناست یم. गोलो इजाजा इजाजा सपकी हुआ है करा तो मैच पे 12 की हुआ है तोर सरोद रह गए गोलो सरोद हुआ है امانیار هغه پلنټري پکې لګیا ده که امانیار کې بس ما ډېره ښه پلنټري ویشتې وه، امتیاز زیاته شوه. ګول کیپر له مې خوله ویشتې وه، ماته شوې وه. دا چې په دې ویډیو کې راغلی دی خلکو به لیدلې وه که نه ستا قسمت دی که نه نو ستا کې ستا پلنټري پکې نه ده راغلی.